علیکم یو پښتون ناولګي ګرانو کتونکو روجه وخړه دا ویډیو د باندې زه ګورم په خپل باندې وی زه روجه خورم استغفر الله دا څنګه انسان دی یار خو تاسو ټول مسلمانان له ما سره به یو خیل کوي زما دا ویډیو په دې ورور تر ثواب په نیت باندې ورسوي د روجه میاشت دی او حق روجه خورلې د خای اصلاحي پیغام بوله ورکو زه بوله د خپل سایډ نه اصلاحي پیغام ورکوم تاسو به ویډیو مخکې ضرور دی پښتون نه رسوي دا ویډیو د باندې زه ګورم په خپل درته پته ولې ګرانو کتونکو ډیر ناروا کاری کړی دی پرزي او یعنی حق روجه خورلې ده ویډیو مکمل وګورئ مخکې مرګرو ضرور شریک کړئ ټول ناول ګران کوتونکو دا ویډیو لګو وګورئ بیا خپل خبرې کوو څوک روجې نیسئ که نه هغه ښه په نره نیسئ او څوک چې زما په شان وږي شي نشي ټینګولی که نه نو هغه بیا په دې غرمه کې 12 بجو کې دا ډېر ټایم دی ښه امید د ګرانو کتونکو په خپل خپل اقرار وکړي چې څوک روجې نشي نیوي یعنی زما شانتي وږي کی کنه خېټه په زور ورای صحیح شوله د ټولو ناول خو تنقید برای استا چې کوم دی دا زما حق جوړیږي زما د چا سره پرسنل زیاتیات نشته صحیح شوله د رول زما کنه مشر دی چونکه زموږ د خبرو حق هم دوی نه جوړیږي چې دوی له خبرې وکړو خو بیا هم د زما کنه چې دا تا چې کوم کار کړی دی یقینو کې دا زموږ د مسلمانۍ مکمل خلاف دی یو سایډ د ګرانو کتونکو دوی دا کمنټس ما وکړي کنه زیاتره خلک وایي چې دا خپل ویډیو وایرل کوي او یعنی د پروژه کې دا کار نه کړي خو بیا هغه خلکو زه جواب ورکوم کنه ټیک دغه خپل ویډیو وایرل کوي خدای یو قسم نه روجي بي عزتي کوي نعوذ بالله د روجي توهین کوي ولې چې دا پروژه پسې مزاق وړاوي په ټیک ټاک کې د خپل لایک او ویوز لپاره صحیح شو لکه بل سایت ته د روجه خوللی د رضوی مجي چې موږ مسلمانان یو په کال کې الله پاک یو پر موږ باندې یعنی یو میاشت کومه ده ته په موږ باندې روجي راځي او ضرور موږ د کار د جدا موږ ونی سوینه خېټه په موږ دونه زور ورشوي صحیح شو لا چې یو میاشت د موږ راحت نشو ورکولای یو میاشت د موږ صبر نشو ورکولای چې دا موږ صبر وکړو صحیح شو لا نو ډېر د افسوس خبره ده یار دا ویډیو مرګري راولېږله یقینو که یار ډېر زیات خفه شوم چې دا موږ څنګه مسلمانان یو چې مونږ یو میاشت صبر نشو کولی مونږ باندې خېټه دونه زورورې که نه چې یوه میاشت دې ته مونږ صبر نشو کولی بل زه د مشر له یم زه ستا کشر یم ما ته ډېر قابل قدر احترام یې ته مشر یې صحیح شوله خو دا تا چې کوم کار کړی دی که دا کار چې کوم دی دا زموږ د مسلمانانو خلاف دی آیا که به حق ته دا روجه خوړلي صحیح شوله نو دې خو بیا معافي نشته ولې که ته په قصد روجه ماته کېږي نو دې نه کفاره شته هېڅ هم نه قبلېږي صحیح شوله چېرته کې د ټیک ټاک د لایک او فالور دپاره تا ویډیو کړي نو بیا دې هم د روجې مذاق وړاو کړی دی بیا راشه جي معافي وغواړه د الله پاک نه معافي وغواړه ولې چې د روجې مذاق دې وړاو کړی دی که دا روجه دې خوړلي که نه نو بیا خو معاف کېده نشته آینده لپاره احتیاط کوه ولې چې موږ مسلمانان یو الله پاک به دې زموږ نه زیات خفه کېږي تاسو ته خو مخکې ما ویل چې دا په کال کې یوه میاشت په موږ مسلمانانو باندې راځي نو ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه چې چېرته اوسئ پښتنو الله مو هات ساته ویډیو مخکې ضرور د ثواب په نیت دې رول زما دا پیغام ور ورسوئ زیاتره خلک ماله وایي زه بار بار دا خبره به دې ویډیو کې اډ کوم د دې دپاره که نه چې ماله په واټساپ باندې میسج کېږي میسنجر له هم میسج راځي لاندې کمنټس کې هم ماته رونه وایي که نه وایي ستا ویډیو نه راځي جي زما ویډیو به دې پیج اپلوډ کېږي په سید حبیب آفیشل باندې کوم چې زما غټ پیج دا کې فلحال مسله ده جي زما چې کوم ټیکنیکل ملګري د هغوی سره دی چې کله هم ټیک شي نو په هغه باندې به بیا زه ویډیو اپلوډ کوم انشاءالله په کې ملګري ډېر دي نو برپور یعنی په اني ټایم او هر وخت به تاسو ته بیا نوې نوې خبر در رسېږي خو اوس چې کوم دی زما دا پیج د سید حبیب آفیشل دا ورسره ضرور فالو کړئ او دا زما خپل ریل پیج زما نور پیجونه زما سره 2 پیجونه دي یو سید حبیب آفیشل او یو سید حبیب صحیح شوله نو ډېره زیاته مننه د سات راکولو چېرته اوسئ الله مو ښاد ساته والسلام